د صادراتو د ملي ورځې د نمانځلو سره هممهاله په هیواد کې د صادراتو د کچې د لوړېدو خبر ورکول کیږي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري د صادراتو ورځ په دې موخه ونمانځل شوه چې د هیواد د داخلي تولیداتو ملاتړ وشي او د صادراتو کچه نوره هم لوړه شي. په دغه مراسمو کې د کال غوره صادروونکي هم وستایل شول او د صادراتو ځانګړې ورځ به له دې وروسته هر کال نمانځل کیږي. خوشبختانه اکنون شاهد گرامی داشت روز ملی صادرات و تقدیر از صادرکنندگان برتر سال می باشیم که حضور شما بزرگان را در اولین برنامه تجلیل روز ملی صادرات و تقدیر از صادرکنندگان برتر سال 1402 قدردانی و اظهار سپاس می نماییم. جناب محمد سید محترم حضور دارند. ابتکار واقعیت ابتکار بسیار خوب بود. از اتاقای تجارت بود. ما در کار از هیچ وقت مداخلت نکردیم چون سکتور خصوصی و سکتور خصوصی تقدیرنامه دادن این قدر بسیار با اهمیت نبود. ما امیر یک روال دیگه جور کنیم بیای حکومت به سکتور خصوصی بیاد بگیره که بین حکومت و بین سکتور خصوصی یک روابط بسیار خوب باید داشته باشیم. ما باید شما را حمایت کنیم. شما الحمدلله خودتان حمایت هستین، حمایت میشین از طرف امارات الحمدلله که حمایت شین یک درجه پیشتر از سیستان خداوند و امروز به می توانایی پیدا شد الحمدلله. بعضی برنامه‌ای است که ما می‌خواهیم که تماما سکتور خصوصی بعد از این بعضی برنامه دیگه است که در افتتاح است در آینده ان شاء الله جناب ناجی الله صاحب حضور می داشته باشند و هم به خاطر تشویق است ان شاء الله. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دغه مراسمو کې د افغان پانګوالو او سوداګرو لپاره د هر ډول اسانتیاو د برابرولو ژمنې وکړې. اسلامي امارت د ګمرکونو د معیاري کولو او با ارزښت او باوري صادراتو درلودلو په موخه له نړیوال معتبرو شرکتونو سره په خبرو بوخت دی چې دا چاره به هم زموږ د صادراتو په کیفیت او کمیت د پام وړ مثبت اغیز ولري. له نیکه مرغه له سیمهییز او نړیوالو هیوادونو سره د اسلامي امارت اقتصادي، تجارتي او سیاسي اړیکې غوړېدلې دي. د سوداګرۍ، صادراتو، ګمرکي تسهیلاتو او د پانګونې د مهمو مسایلو اړوند ګټورې خبرې ورسره شوي دي چې دا به نه یوازې له هغوی سره زموږ د سوداګرۍ پر غوړېدو مثبت تاثیر ولري بلکې پر مشخصو هیوادونو به زموږ صادراتي اتکا راکمه کړي او افغاني توکي به بدیل مارکیټونه ولري انشاءالله. په پای کې د هیواد په محترمو تجارانو غږ کوم چې په هیواد کې د بین المللي معیارونو مطابق سړې خونې جوړې کړي تر څو هیواد او ولس په دې برخه کې له لوی تاوان څخه وژغورل شي. د افغانستان اسلامي امارت د تل په څېر د خپلو پانګوالو او تجارانو سره اوږه په اوږه ولاړ دی او ډاډ ورکوم چې ټول ستونزو ته به یې رسیدګي کیږي انشاءالله تعالی. د صادراتو د ملي ورځې د نمانځنې په مراسمو کې د اسلامي امارت د کابینې لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی و چې د هیواد د اقتصادي پرمختګ په لارو چارو یې خبرې وکړې. د تجارت تعلق بل ډیرو شیانو سره خو تر ډیره حده پورې چې تعلق د هغه تاجر سره ده او د تاجر له دغه شخصیت سره ده نو که دی معیاري او با کفایته و بیا دغه تجارتي بهیر هغه به معیاري ده با کفایته ده یقینا بیا په ګټه باندې ده د هیواد دپاره د ټولنې دپاره د نړۍ دپاره. اینمی صادرات شما سبب رشد فکری ذهنی این ملت می شود و همچنان ما وزارت زراعت شب و روزه سعی کوشش داریم که و متخصصین خود مسلکی های خود به مختلف ملک روان میکنیم. این شب و روزه هم متخصصین ما مسلکی های ما در چین و در روسیه و در مختلف ملک ها هستند به خاطر انتقال اونمون نو داشته های عصری و تکنولوژی فن و ساینس و در بخش زراعت و مالداری تا که از این معلومات ها اینجا استفاده بکنیم ظرفیت دهاقین مالداران خود بالا بکنیم. اسلامی امارت او خپل غیرتی تجاران دا سره یو دی هیواد په آبادېدلو کې او هیواد هلته آبادېږي څکله صادرات ولري. الحمدلله افغانستان سابق واردات زیات لرل اوس واردات لري خو الحمدلله صادرات هم لري.
او الله تعالی دې زموږ تجارانو ورونو ته لا زیات توفیق ورکړي چې خپل هیواد دپاره دا سرخوری وربخي چې خپل افغانانو ته دنیا ته دا اطمینان ورکړي چې افغانانو کې دا استعداد شته که د یو څه موادو د وارداتو راوړلو ضرورت ته خو د صادراتو وړتیا هم پکې ده. د صنعت او سوداګرۍ د خونې مسؤلینو وویل چې په وروستۍ کې د صادراتو کچه لوړه شوې او په ځانګړې توګه د جلغوزیو صادرات په بېسارې کچې لوړ شوي. په دغه مراسمو کې د داخلي تولیداتو د کیفیت په لوړولو ټینګار وشو او له افغان پانګوالو وغوښتل شول چې له بهرنیو هیوادونو څخه د داسې توکي نه واردوي چې د هیواد لپاره اقتصادي ګټه ونه لري. زموږ د صادراتو خصوصا د میوو صادرات باید جوړ شي چې هلته زموږ موسمونه فرق سره لري. تقریبا لله الحمد ستاسو د هغه سفرو په واسطه چې خارج دي چې قزاقستان درته راغلي، ازبکستان خلک درته راغله، صدر اعظم یې دلته موږ وکولی شوی. پخوا موږ یو کانټینر 20,000 ټنه جلغوزي موږ په 80,000 ډالر استول، اوس په دې وتوانېدلو چې زموږ یو کانټینر جلغوزي په 4,000 ډالر ارځي. 4-50,000 ډالر په یو کانټینر کې د یو جلغوزو په کانټینر کې موږ ته مفاد شوی دی. دا د افغانستان پر خلکو باندې ډېر مفاد دی. سږ کال خلک کوشش کوي چې نور د جلغوزو صادرات وکړي. نو انشاءالله کارونه پر مخ روان دي، کوشش ډېر کوو انشاءالله. د افغانستان د خلکو هم د خپل امارات سره خصوصا د افغانستان خصوصي د اقتصادي کمیسیون سره پوره اخلاص او صداقت لري او ستاسو شفقت هم انشاءالله ډېر دی. موږ بیا هم مننه کوو د افغانستان د اسلامي امارات د تجارت د وزارت څخه چې همیشه د افغانستان د سوداګرو ستونزې اورېدلې دي. دا یادونه وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د بیلابیلو هیوادونو سره د سوداګرۍ ښې اړیکې ټینګې شوې دي. د بیلابیلو هیوادونو سره د صادراتو وارداتو همدارنګه ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ یو شمېر اروپایي هیوادونو او چین ته د صادراتو کچه لوړه شوې ده.